اوس الحمدلله په اوسني دوران کې که تعلیم او تربیه ده عالی تحصیلات تاسو کولای شئ چې معلومات وکړئ کاملا شفافیت نو استاد ته د فساد اجازه ورکو نو محصل خالي محصل پرېږدو الحمدلله پوره متوجه دلته په دې تحصیلي نظام کې که نصاب دی که استاد دی که زیربنا ده چې ډېر مهم شان دي دا ټولو طرفو ته مکمله توجه کړې ده دا اوس فعلا هم د وزارت مقام کې دوامداره پر نصاب باندې کار روان دي او په هر مجلس کې زموږ په میلیونونو افغانۍ مصرفېږي ځکه ډېر ماهرین او استادان د ټول افغانستان په سطح راغوښتل کېږي هغه 40 کلن نصاب چې در وخت تېر دی هغه کې باید تغییر راسي نصاب واحد سي نصاب کې باید نوي ایجادات ځای سي د دنیا سره سیال شو په دې نصاب کې پر دې باندې الحمدلله کار روان دي د زیربنا په لحاظ باندې په ټول افغانستان کې په پوهنتون کې چې تاسو وګورئ خامخا داسې یو کار روان دی د چا د دیوال مشکل دی د چا د برق مشکل دی د چا د سرسبزي مشکل دی د چا د تعمیر مشکل دی اسلامي امارت د اقتصاد سره مطابق هیڅ پوهنتون مو بې دې نه دی پرېږدي چې موږ د هغو زیربنا ته توجه وکړو د دې تحصیلي نظام او د دې علمي نظام تقاضا دا یي چې دا ماحول یې داسې ماحول یي چې څنګه د علم غوښتنه وي نو دې طرفو ته کامل متوجه یو استادانو سره الحمدلله په هر لحاظ باندې موږ هم اطمینان ورکړی دی هم اعتماد ورکړی دی هم دوی اطمینان راکړی دی چې څه غوښتنه یې ده زموږ په واسه پوره یې هغه مو د استادانو هغې په مځکه نه ده غورځولې محصلانو ځوانانو ته مو کوشش دا دی چې هغه زور ته برابر کړو چې د دې علمي ترقي په راځي ستونزې او مشکلات یې په هر لحاظ باندې حل نو دغه څلورم مکلفیت د نظام چې اشاعة العلم دی دې ته هم الحمدلله اسلامي امارت متوجه دی